او یو بل ورور پوښتنه کړې ده چې وینه اخیستل یا وینه خرڅول شرعاً څه حکم لري؟ جواب: وبالله التوفیق. معززو، وینه چې په قیمت باندې خرڅوي نو د دې څخه بیع جوړیږي او د انسان د اجزاو هر جز چې راواخي د هغه بیع جایز نه ده. فقهای کرام هم دا لیکي چې والدم من اجزاء الانسان فلا يجوز بيعه. وینه هم د انسان د اجزاو څخه ده نو د دې بیع جایز نه ده. البته که د یو چا مریض ډیر په تکلیف وي او سخت ضرورت وینې ته لري او هغه بلا قیمته پیدا کیږي نه، نو که د یو چا نه دا وینه په قیمت باندې واخلي نو هغه دته جایز ول. لیکن کم چا چې پر دې وینه باندې پیسې واخیستلې په قیمت باندې خرڅ کړل دغه دپاره دا پیسې جایز نه دي. رد المحتار 5 جلد 50 صفحه، البحر الرائق 6 جلد 9 صفحه، او داشان تبیین الحقائق 4 جلد 44 صفحه.